سپیدار غني د عبدالله پلویانو کې بې اتفاقي اچوي. ارګ د ګمارنې لړۍ نوره هم وځنډېده. سپیدار ماڼۍ وایي په دې وروستیو کې ولسمشر اشرف غني ته نږدې کسان د عبدالله د پلویانو د بې اتفاقۍ کولو هڅې پیل کړې دي. د عبدالله ویان امید معصوم که څه هم د هغو کسانو نومونه نه دي یاد کړي چې د ده په خبره د عبدالله د پلویانو ترمنځ درزه اچوي، خو وایي د عبدالله په مشرۍ ټول شموله حکومت به ډېر ژر په کار پیل وکړي. نوموړي زیاته کړې چې په دې وروستیو څو اونیو کې د ثبات او همپالنې ډلې او د ټول شموله حکومت د غړو ترمنځ د نفاق خورولو هڅو زور اخیستی، خو دا هڅې تل بې پایلې دي. بل لور ته د ولسمشر غني مرستیال ویان د واخان مینهپال بیا دا ډول تورونه ردوي او ادعا کوي چې مذاکرات روان دي او دوی یې مثبتې پایلې ته د رسېدو په تمه دي. بل خوا د ارګ یو سلاکار وحید عمر خبر ورکړی دی چې د ولسمشر غني له لورې د ګمارنو د درېدو د 5 ورځني مهلت له پای ته رسېدو سره یو ځل بیا د ګمارنو درېدو مهلت تر نامعلومه مودې ځنډول شوی دی. عمر زیاته کړې خبرې دوام لري او کیدای شي یو څه نور وخت هم ونیسي، ځکه هغه 5 ورځې چې له دې وړاندې ټاکل شوې وې پوره شوي دي. د اوس لپاره د وخت غځېدلو د هر کله چې خبرې یوه پایلې ته پیدا کړه طبیعي ده چې اعلان بشي. څو ورځې وړاندې عبدالرب رسول سیاف، حامد کرزی، یونس قانوني او کریم خلیلي د یوې اعلامیې له لارې له ولسمشر اشرف غني وغوښتل څو نوې ګمارنې ودروي او له عبدالله هیله وکړه چې د سیاسي بحران د حل لپاره ټاکل شوی وخت دې وغځوي. ولسمشر اشرف غني هماغه مهال د 5 ورځو لپاره د کابینې نوې ګمارنې ودرولې او اوس یې د نامعلومې مودې لپاره دا وخت تمدید کړی ده، خو خبرداری هم ورکړی چې جوړجاړی مني مګر له عبدالله سره په قانوني معامله نه کوي.